عزتمند مسلمانانو ورونو د رمضان المبارک په دې بهترین میاشت کې د خپل بیبي سره سملاستل خپل بیبي خپلول دا بل اتفاق جایز دي. په دې کې څه حرج نشته دی، په دې سره روزه هم نه ماتېږي، خو شرط دا د محترمو چې د خپل بیبي سره کوروالی نه وي شوی. که چېرته د خپل بیبي سره کوروالی وشي په دې سره بل اتفاق روزه ماتېږي. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم، چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل بیبي ښکلوله په داسې حال کې چې هغه به روژه و، ویباشره وهو صائم، او کله به ورسره خپل بدن لګولو یعنی یو ځای به ورسره سملاستلو په داسې حال کې چې هغه به روژه و، ولکنه لاملککم لاربه، لیکن محترم دا خبره یاد ساتي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بخپل بدن هغه بخپل قابو کې ساتو. نو مطلب دا شو محترمو چې د خپل بیبي سره سملاستل بل اتفاق جایز دي، هغه ښکلول پخپو کې راګرول د هغې سره مینه محبت کول بل اتفاق جایز دي، خو شرط دا دی چې انسان پخپل ځان باندې قابو ساتي. ځکه بل حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس راغی او تپوس وکړ اے د الله حبیبه آیا مال په رمضان المبارک کې د روژې په حالت کې د خپل بیبي سره سملاستل جایز دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اجازت ورکړه. بیا یو بل کس راغی او هم دغه سوال وکړ اے د الله حبیبه آیا ما د فاره د خپل بیبي سره په روژه کې سملاستل جایز دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه منع. نو علما فرمای محترمو چې کله د اول کس راغی دا بوډا و، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه اجازت ورکو، ځکه ولا اجازت ورکو چې بوډا چون کې د هغه خواهشات کمزوري شوي وي په نفس کنټرولي هغه په خپل ځان باندې کنټرول لرلی شي، نو هغه اجازت ورکو چې بالکل ته د خپل بیبي سره سملاستلی سي د روژې په حالت کې. او دا چاله چې اجازت ورنکو دا ځوان و، چون کې ځوان هغه د خپل ځوانۍ په نشه کې وي، د هغه طاقت وي، هغه په خپل ځان باندې کنټرول نشي لرلی، نو هغه یې منع کو. نو عزتمند ورونو د خپل بیبي سره په رمضان المبارک کې سملاستل هغه ښکلول بل اتفاق جایز دي، لیکن که په داسې حالات کې انزال وشو نو روژه چې کوم دی فاسدېږي، د هغې قضا به واپس راوړي. لیکن محترمو که چېرته انسان بیا د رمضان المبارک نه بغیر ټول کال روژې ونیسي لیکن د هغې یوې روژې هغه ثواب نشي راګرځولی، محترمو احتیاط په دې کې دی چې د خپل بیبي نه په رمضان المبارک کې ځان جدا ساتل پکار دي. ځکه محترمو انسان سره قدم په قدم شیطان ورسره وي او د انسان زړه ته هر قسم وسوسې راځي. بهتر دا ده چې انسان خپل ځان په قابو کې وساتي او د خپل بیبي نه هغه په رمضان المبارک کې ځان جدا ساتي. وما علینا